صورت کې نن درس کې دوه قوانین ذکر کیږي. درس ته ګورئ. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا، الله تعالی وی ځان دې وساتي هغه کسان لا يجدون نکاحا چې الله تعالی وی تا نه پیدا کوي نکاح، معنا دې نکاح طاقت نه لري. لا يجدون چې الله تعالی وی دې نه پیدا کوي نکاحا نکاح. مفسرین دا مقصد ذکر کوي چې دا د نکاح طاقت نه لري، مثلا د مہر ورکولو طاقت نه لري، یا د نفقې طاقت نه لري، د کور جوړولو طاقت نه لري، نو نکاح دې نه کوي. وليستعفف الذين الله تعالی ځان دې وساتي هغه کسان لا یجدون چې هغه طاقت نه لري نکاح د نکاح کولو، حتی تر دې پورې یغنیهم الله چې الله مالدار چې کله الله مالدار کې د نکاح طاقت ورته ورکړي، د مہر طاقت، د نفقې طاقت ورکړي، بیا د نکاح وکړي. په حدیثو کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د نکاح طاقت نه لري نو روزه دې ونیسي. روزه سره هم مسلسل روزو سره نفس کنټرولېږي، خواهشات کنټرولېږي. وليستعفف الذين الله تعالی ځان دې وساتي هغه کسان لا یجدون نکاحا چې هغه طاقت نه لري د نکاح کولو، د مہر طاقت نه لري، د نفقې طاقت نه لري، حتی تر دې پورې یغنیهم الله چې الله تعالی دې مالدار کې من فضله د خپل طرفنا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. دا پنځم قانون ذکر کیږي په دې صورت کې. د غلامانو په باره کې دا قانون الله تعالی ذکر کړی. الله تعالی وایي هغه غلام چې هغه دا غواړي چې مکاتب شي، نو الله تعالی وایي عقد د کتابت ورسره وکړي. مثلا په خوا زمانہ کې به غلامانو نو یو غلام چې دی هغه ته مکاتب غلام ویل چې دی هغه ذکر الله تعالی دلته کړی. مکاتب غلام هغه غلام ته وایي چې غلام د مالک یا د آقا نه طلب وکړي چې ما آزاد کړ، او آقا ورته وایي چې مثلا ته به 1 لک روپۍ ما ته راکې، دومره موده کې به 1 لک روپۍ ما ته راوړې او ته صحیح ته آزاد یې، نو دې ته مکاتب غلام وایي. الله تعالی وایي که ستاسو غلامان تاسو نه طلب کوي د عقد کتابت، نو الله تعالی وایي عقد د کتابت ورسره وکړي، معنا موده ورسره وټاکئ او غلام سکه آزاد کړي. که تاسو پوهیږئ چې دا غلام څه دی په دې کې خیر دی، نو خیر نه مفسرین ذکر کوي قدرت دی. که تاسو پوهیږئ چې دا غلام قدرت لري چې دا به مال پیدا کړي او تاسو به وروړي، یا دا معنا د خیر مفسرین کوي بعضي چې د خیر نه مراد دا دی کدی کې صلاحیت دی، معنا د آزادیدلو صلاحیت پکې دا نیک غلام دی نو آزادی کړه، او کته آزاد کې او دا بدکاری کوي نو به ما آزاد. والذین الله تعالی هغه کسان یبتغون الکتاب چې هغه الله تعالی غواړي کتابت غواړي، مما د هغه چانه ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصون استاسو، معنا استاسو غلامان دي. فکاتبوهم الله تعالی اخذ د کتابت ور سره وکي، ان علمتم کچې تاسو پويږئ فیهم چې پدای کې خیرن خیر دی. د آزادولو نو ورسته ته پوهیږي چې دا نیک انسان دی، خیانت نه کوي او قدرت لري چې مال درته راوړي او بدکاری نه کوي، نو دا څنګه آزادی کا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الله تعالی ورکړي دی ته من مال الله دی الله دی مالنا، الذي دی هغه مالنا آتاكم چې الله تاسو ته درکړي دی. او دی غلامانو سره الله تعالی وایي چې کومک مر سره وکړي او صدقې ورته ورکړي، زکات مال ورته ورکړي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا ارض الحياه الدنيا. نو الله تعالی دغه غلامان چې تاسو عقد د کتابت ور سره وکړو، نور کومکونه ور سره وکړي، صدقې ورته ورکړي، زکات ورته ورکړي، ځکه چې دا په اوسه برابر کې اوسه کاروبار په برابر کې چې تا هغه عقد د کتابت در سره کړی هغه مال درته وروړي. اوس شپږم قانون